بسم الله الرحمن الرحیم. نن د مایکروسافت لومړی درس دی موږ سره. په دې کې موږ چې زده کوو موږ د مایکروسافت ورډ او د مایکروسافت افیس ترمنځ د دواړو فرق زده کوو او د مایکروسافت ورډ او د مایکروسافت افیس د دواړو په باره کې معلومات ترلاسه کوو. د دواړو د مایکروسافت ورډ او د مایکروسافت افیس په باره کې موږ ورژنونه د دواړو ورژنونه زده کوو. د ایم اس ورډ 2016 د دې په باره کې موږ سټوري زده کوو چې په کوم کال موږ سره بازار ته راغلی دی او مایکروسافت ورډ د کومو پروګرامونو دپاره د کومو کارونو دپاره استعمالیږي او مایکروسافت ورډ په څو طریقو موږ کولی شو چې دا خلاص کړو. که غواړئ کمپیوټر زده کړئ د کمپیوټر تخنیکونه زده کړئ نو زما چینل سبسکرایب کړه، د زنګ علامه هم ورسره فعاله کړه. ویلکم افغان ورډ ایجوکیشن یوټیوب چینل. نن لومړی درس د زموږ لیسن 1. اول موږ به راځو د لوګو او د آیکن په باره کې خبرې کوو. دا موږ سره د 2014 افیس چې دی دا لوګو ده موږ سره دا او دا چې دی موږ سره د 2014 موږ سره دا آیکن دی دا موږ سره آیکن دی او دا موږ سره لوګو ده. په ننني درس کې موږ زده کوو انټروډکشن ټو ایم اس افیس اینډ ورډ. د ایم اس افیس او د ایم اس ورډ په باره کې معلومات لږ ترلاسه کوو او معرفي کوو. اول راځو واټ از ایم اس افیس. افیس څه شی ده؟ افیس موږ سره دلته تعریف یې داسې ده: Office is a package. Office چې ده یو پیکیج یو بنډل ده of many program د مختلفو پروګرامونو. اگزامپل دلته ورکړی اگزامپل دی موږ سره کوم پروګرامونه په دې پروګرامونو کې موږ سره ورډ راځي، اکسل راځي، پاور پوینټ راځي، اکسس راځي او همداسې نور هم موږ سره شته. ورژن ته راځو ورژن آف ایم اس افیس. هلکانو دا ګوره یو ډیره مهمه مسله ده. موږ په 2 رقمه ورژن لرو، یو چې دی سټنډرډ ورژن او بل چې دی نن سټنډرډ ورژن لرو. موږ سره سټنډرډ ورژن چې دی 2000 د 2003 د 2007 د 2010 2011 2014 او همداسې نور. او په نن سټنډرډ کې چې دی موږ سره کوم ورژن راځي؟ په نن سټنډرډ ورژن کې موږ سره کوم راځي؟ 2001 راځي، 2002 راځي، 2004 2005 2006 2008 2009 2011 تر 12 همداسې دې مسله روانه ده. خو فرق څه شی دی؟ فرق یې دا دی سټنډرډ ورژن چې دی دا موږ سره معیاري دی او نن سټنډرډ ورژن چې دی موږ سره دا غیر معیاري دی. ګوره 2001 2002 2004 چې دی دا ګوره خپل منځو کې دومره فرق نه کوي، خو کاملا دا سټنډرډ ورژن چې دی دا یو بل سره ګوره فرق ډیر کوي. دا خبرې ته باید متوجه زیات. دلته راځو What is Word 2016 دا شی دی. اوس دلته دا معرفي کوو. Word 2016 is the member of MS Office. دا یو غړی دی د MS Office د 2014 یو غړی د دې د کورنۍ یو غړی یو عضو ده. او دلته چې دی which is used for documentation. which is used for documentation دا د چیز لپاره دا چې استعمالیږي د لیکونو لپاره استعمالیږي. documentation د لیکونو لپاره یا د نوشتنو لپاره استعمالیږي. موږ دلته چې دی Word 2016 is used the following activities. دا چې دی د لاندې فعالیتونو لپاره موږ استعمالولی شو. کوم فعالیتونه دي؟ اول کې راځو موږ creating newspaper د اخبارونو د لیکلو لپاره موږ استعمالو. او دویم چې دی موږ سره راځي creating report د ریپورټونو د جوړولو لپاره. دریم کې موږ سره راځي creating table یا د جدولو لپاره راځي. څلورم کې موږ سره راځي CV creating CV د سوانیو لپاره استعمالیږي. او پنځم چې دی creating notes دا د نوټونو لپاره یا کوم لیکنو لپاره چې موږ په کار کنه زه غواړم چې یو نوټ ځان ته ولیکم. دې کې موږ کولی شو دې په واسطه موږ نوټ هم ولیکو او همداسې ډېر معلومات موږ دې څخه کار اخیستلی شو. او creating simple designing او کولی شو دې په واسطه موږ یو ساده ډیزاین
جوړ کوم. راځو دې سټوري ته. Story of MS Word 2016. دې تاریخچه چې دا په کوم وخت کې یعنې موږ سره دا بازار ته راغی on September 22 2050. دا موږ سره په دغه کال موږ سره ګوره دا یو ډېره مهمه مسله ده چې یو څوک درنه پوښتنه کوي دا MS Office په کوم کال موږ سره بازار ته راغی. د سپتمبر 22 تاریخ 2015 کال باندې موږ دا بازار ته راغی. او Office 2016 related so jointly Word was came in 2050 to market. دا چې په 2015 کال کې مارکیټ ته خپور شوی یعنې مارکیټ ته راغلی دی. دا دې تاریخچه باید ضرور ده چې ته باید دې تاریخ باید ته یاد کړې. سبا چېرته درس ورکړې چې درس ورکړې دا ډېر د په کار راځي. دا ځکه دا اولیه خبرې زه کوم آینده کې موږ ته ډېر په درس ته غواړې چې ته درس ورکړې دا یو تاده او ډېر قوي باید راشي. دلته راځو ورژن ته راځو. ورژن آف MS Word. دا ورژن د چې دی ښه دا ورژن د MS Word دی او دغه بل ورژن چې و دا موږ سره د آفیس و. دا ورژن یې ګوره موږ سره د آفیس دی ښه دا ورژن یې موږ سره د آفیس دی او دا ورژن چې دی موږ سره د Word MS Word دی. MS Word have the following version. MS Word چې دا لاندې ورژنونه لري. دا به یو year related په کوم کار چې بازار ته ګوره راغلی دی که په کوم کال چې بازار ته راغلی دی ته باید متوجه اوسې په دې کالونو ګوره بازار ته خپور شوی. زه د هغه نه وایم چې په دې کال جوړ شوی په دې کال خپور شوی بازار ته دی نوم دی او دی ورژن دی موږ سره. اول راځو په 1998 کال کې نوم یې چې دی Word for Windows 1.0. دی بیخي ورژن نه درلوده دا چې کله راغلی او ورژن چې دی په 1990 کې موږ سره لومړی ورژن راغلی دی. په 1990 کې چې موږ سره کوم وینډو راغله هغې نوم چې Word for Windows 1.1 دی موږ سره نوم و ورژن چې و 1.1 1.1 ورژن موږ سره. او په 1990 کې چې موږ سره کوم و په 1990 کې موږ سره Windows Word for Windows 1.1 او ورژن یې موږ سره چې و 1.1i 1.1a. په 1901 کې موږ سره کوم کال کې کوم وینډوز نوم راغی د چیش په نوم راغی موږ سره Word for Windows 2.0 دا موږ سره راغی په 1991 کې او ورژن یې شو 2.0 موږ سره دا ورژن یې ورژن هلکانو باید زده کړې ګوره دا ګوره که چېرته ته درس ورکوې 100 په 100 کې دا باید تا نه څوک پوښتنې کوي د هر کار ورژن چې ته زده کامیابه اوسې همیشه به کامیاب اوسې. په 1993 کال کې په 1993 کال کې موږ سره Word for Windows 6.0 راغی او ورژن یې چې 6.0. دلته ګوره په 1915 کې چې دی موږ سره نوم یې بدل شو Word 95 ورژن یې چې 7.0. 1990 کې موږ سره راغی Word 97 ورژن چې 8.0 8.5 ورژن موږ سره. په 1998 کې موږ سره چې همدغه نوم یې ګوره تغییر شو موږ سره په کوم کال کې په 1993 نه دو خواته په 1995 کې نوم یې بدل شو موږ سره ها دې کې و. په 1998 کې موږ سره کوم راغی Word 98 راغی ورژن یې چې و 8.5 دا سټنډرډ شو موږ سره. کله چې دا بازار ته راغی دا سټنډرډ لږ تغییرات پکې راغلل لږ سیستمات یې بدل شو لږ سټنډرډ په شکل و. په 1999 کې چې کوم Word موږ سره راغی ورژن یې سو 9.0 یا 9.0. په 2001 کې چې موږ سره کوم ورژن راغی 10.0 او نوم یې چې Word 2002 ګوره په 2001 کې ها متوجه خو دلته ګوره مایکروسافت خپله پالیسي ده چې کوم نوم ورکوي
ته ورسره کار نه لرې ته به ورسره وایي ولاړ شي تا ولې په 2001 کې 2002 دی وباستم خپله مایکروسافټ کمپنۍ پالیسي ده او په 2003 کې چې موږ سره راغی عامې نوم آفس موږ سره دلته اضافه شو یو ټکی موږ سره دلته چې آفس اضافه شو ورډ 2003 نومې شو او ورژن چې ده 11.0 ورژن موږ سره او دلته چې ده په 2006 کې موږ سره آفس ورډ 2007 موږ سره راغی ورژن شو 12.0 او په 2010 کې چې موږ سره راغی ورډ 2010 د نومو او ورژن چې موږ سره 14.0 په 2013 کې چې موږ سره کوم ورډ راغی ورډ 2030 او ورژن 50.0 او په 2015 کې چې موږ سره کوم ورژن راغی کوم دی ورډ 2060 ورژن کوم 16.0 یو څوک درنه پوښتنه کوي ته کوم ورژن د مایکروسافټ استعمالوې ته به ورته وایې 2016 وینډوز دا ورژن چې موږ سره دی 14.0 ورژن استعمالوم دلته راځو نیم آف مایکروسافټ ورډ 2016 نمونه د مایکروسافټ ورډ د 2014 دغه نمونه په دې شپږ نمونو چې دا خلک دا مایکروسافټ یادوي په دې شپږو کې چې کوم یو زده کړې هم صحیح ده څوک ورته وایي ورډ 2016 دیم صحیح ده دیم نوم ده MS Word 2016 دوهم نومې دا هم صحیح ده دریم نومې مایکروسافټ ورډ دریم نومې دا هم صحیح ده څلورم نومې مایکروسافټ ورډ 2016 او زیاتره ورته وین ورډ وایي زه خپل هم زیات ورته وین ورډ وایم وین ورډ شپږم نومې ورډ پروسیسر ده په دغه نومونو موږ کولی شو چې مایکروسافټ ته نوم واخلو یو کس وایي وین ورډ ته به ورسره جنګ نه کوې چې دې نوم ورډ 2016 یا 2014 دی که نه خو دې نومونه دي په دې نومونه زیاتره خلک نور نومونه هم ورته اخلي خو دغه چې دی مشخص او خاص نومونه دي چې ډېر خلک ورته وایي ډېر خلک ورته الي خو پروفیشنل چې دی MS Word 2016 دا پروفیشنل دی نورو نه دلته راځو ډیفاین نیم ان MS Word ډیفاین نوم کوم نوم ته وایي تاسو ډیفاین نوم هغه نوم ته وایي چې د رن د لارې موږ خلاصولی شو دلته کله چې راغلو نو رن ته وین ورډ لیکو انټر دا اوس یو ډیفاین نوم شو هغه نوم چې په رن د لارې موږ سره خلاصېږي د دې ډیفاین نوم چې دی وین ورډ فاصله به نه ورکوې دلته هلته ګوره دلته موږ سره ګورې زیاتره خلک ورته وین ورډ هم وایي خو دلته فاصله ده دلته به رن د لارې به ته فاصله ورکوې نه How to start open MS Word program موږ څنګه کولی شو چې MS Word program خلاص کړو دوه لارو موږ کولی شو چې MS Word خلاص کړو په څو لارو په دوه لارو موږ کولی شو چې MS Word خلاص کړو راځو سکرین ته دا به میس کومه اول لاره چې ده یو څه به یې ووایم راځو دلته د دې د لارې موږ راځو لاندې W وګوره چې W دغه دی MS Word 2016 د دې د لارې یوه لاره شوه دوهمه لاره موږ تاسک بار کې به موږ سره دلته پیني دوهمه لاره دا شوه دا ما منګس کړی نه دی ګوره دلته د دې د لارې موږ کولی شو دوهمه لاره درېیمه لاره موږ کولی شو چې د سټارټ د لارې هم خلاص کړو دا درېیمه لاره شوه او څلورمه لاره موږ کولی شو چې د رن د لارې خلاص کړو وین ورډ به ولیکې وین ورډ انټر به یې کړې
یا څلورمه لاره شو. پنځمه لاره هم موږ کولی شو د رندې لارې خلاص کړو. وین ورډ به ولیکې ډاټ EXE انټر به کې. شپږمه لاره راځو سرچ کې. سرچ کې به ولیکې ورډ 2000 ورډ تنه W چې دلته پریس کې موږ سره ته راځي ورډ 2016. شپږمه لاره دا شوه. اوومه لاره بېرته ورډ به ولیکې اشاریه EXE به ورکړې انټر به کې. د اوومه لاره شوه. اتمه لاره راځو موږ نیو ته راځو. نیو کې شارټ کټ ته. شارټ کټ نه بعد بروزر ته. بروزر نه بعد دس پی سی ته. دس پی سی نه بعد راځو لوکل ډیسک سی ته. دلته به پروګرام فایل. پروګرام فایل کې به راځو مونږه مایکروسافټ آفیس. مایکروسافټ آفیس کې به آفیس 16. دلته به ډبلیو پریس کې راځي دغه دی مونږ سره. اوکې به کې نیکسټ مونږ سره د پارت د شارټ کټ شو. د اتمه لاره شوه. نهمه لاره مونږ سره دا ده په دې لیفټ کلیک اول به سلیکټ کړي رن اډمنسټریټیو. د نهمه لاره شوه. لسمه لاره مونږ سره چې ده دا به تا کلیک کړې پراپرټیز ته به دې راشي. پراپرټیز راغلی دلته چې راغلی کنټرول به ونیسئ چې کوم ته ورکوې. زه ورکوم دې سره 0. کله چې زه کنټرول آلټ 0 نیسم باید دا پروګرام ما سره خلاص شي. انټر به کې زه ګوره کنټرول آلټ 0 نیسم دا پروګرام ما سره خلاص شي. یولسمه لاره چې د موږ سره ده نیو ته راځو. نیو نه بعد راځو مایکروسافټ ورډ ډاکومنټ. دا د وخت خلاص کړه موږ سره دا خلاص شو. یولسم همدا لارې بس دي. 11 لارې شو. په دې 11 کې چې ته یو دانه زده کړې دا هم ډېره ده.